چا دسترګو تور یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري ته د هر غریب غم خور یې بریالیا ته د حق او د باطل سره په جنګ یې ته ولاړ په داسې اور یې بریالیا حوصلې دې د غرونو نه اوچاتې ته د سیند د چپو شور یې بریالیا ته پردي بچي سینې پورې راجوخ کړي لکه سورې پیرا خور یې بریالیا دا غریب په سر د لاس مدام یې د ظالم د پاره اور یې بریالیا خپل غمونه د په خپل زړه کې قید کړي خو د بل غم کې نسکور یې بریالیا ستا خوږې خوږې خبرې لکه سا بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو بسم الله جانم او څنګه تاسو ته پته ده زه بیا نظر وکیل راغلی یم یو دوه درې ورځې وړاندې هم زه راغلی وم د سره سایکل نه او دغه شانتې د ما ته ګیله کړې وه چې د پیسو هم ضرورت دی نو الله دې د خلکو سره ښه وکړي د سایکل هم میلاو شو چا وله راوستی دی او پیسې هم کسانو ډېر کسان رولېږلې جنید راله راوړلې منیر ګل لاله پیسې راولېږلې طاهر لاله راولېږلې او دغه شانتې ریاض بهي راله هم پیسې راولېږلې ډېرو ملګرو دغه شانتې پیسې راولېږلې راله هغه مې هم دله راوړي دي او سایکل هم درته میلاو شو ما چې کله دغه ویډیو اپلوډ کړو په سهار وختي باندې مې خپل چې کوم زموږ چیرمین دی فاروق صاحب هغه ما ته رابطه وکړله چې راشه ته سایکل چې دی هغه بوزه دله نو خو زه په ټیم وزګار نه وم نو بیا زه غرمه ټیم کې لاړم فاروق نه مې سایکل هم راوستو دغه فوټو هم تاسو لیدی شم ما هغه ما له سایکل لاکو ما ته دا هم وویل چې یاره دله مخکې هم ما سایکل ورکړی او 8000 روپو چیک مې هم دله ورکړی نو الله دې وکړي چې دغه شانتې دغه خلک چې دی مخکې راځي او زموږ د دې غریبانانو خلکو چې دی امداد کوي هغه سایکل خو اوس فلحال ما سره کور ولاړ دی خو چې زه د سره میلاو شوم نو دله بل چا وله هم سایکل راوستی د هغه د زموږ د چیرمین صاحب هغه سایکل نه دی بل چا هم داري سایکل راوستی دی هغه به انشاءالله نور ملګرو ویلي هغوی به یې ورکړو اوس نظر وکیل ته راغلی یم چې څنګه خوشحاله یې په دې سایکل باندې خو نه خوشحاله نظر وکیله څنګه چل دی سایکل خو ډېر وشو او پیسې هم لکانو راولېږلې خوشحاله یم خدای پاک دې روغ جوړ او خوشحاله وي چې ما سره دومره امداد وکړو الله پاک دې روغ جوړ لري او خدای پاک دې نورو ډېره خدای پاک دې ورکړي نظر وکیل سایکل دې وشو ماشاءالله پیسې هم راغلي دي نور ستا داسې پړه باندې څه کوم ارمانونه دي چې ته غواړې چې یاره هغه دې پوره شي نه زما چې علاج یې ښه وشي علاج دې وشي دا ورته وګوره ما پین کار نه کوي او لاسونه سم کار نه کوي او په دې لکه ډېرې پیسې راځي او پیسې دونه څه نشته ما سره ډېرو ملګرو چې دی د بار نه رابطې کړي دي هغوی چې فلحال دا 3 میاشتې تېرې شوي دي افغانان ټول په تېرو کې ناست وو هغوی ویلي دي چې یاره فلحال چې دی مونږ له ډېر ګیر یو لاس هم ډېر بد ګیر دي چې کله هم انشاءالله چې دی زموږ لاس له پیسې رالې دله به م امداد کوو په کلي کې چې څومره هم غریبانان خلک دي نو ما ته ویلي دي چې یار د دغې خلکو پسې ګرځه مونږ به دله خیر دی چانده کوو مونږ به دله پیسې رالېږو د دغې خلکو چې دی سپورټ کوه نو ملګرو ویلي دي انشاءالله چې یاره مونږ به د ده سره امداد کوو خو فلحال چې دی مونږ په دغه کې ګیر یو مونږ په دې دغه لاکډاون دی کومه بیماري چې راغلې ده په هغې کې ګیر دي نو دغه خلکو ته دوا کوو چې الله یې د دې بیمارۍ نه خلاص کړي او آزاد شي په خپلو کارونو کې اخته شي نو ستاسو به هم په کار راشي او زمونږ به هم په کار خدای پاک دې
بیماری تلری کی او خاف ولی مزدوری کی زما خدا لغدی کی خدای پاک دې هر روز جوړ او خوشحال لري ملګرو بس دغه زما چې کوم خواهش و کوم زما ارمان و چې د تریسایکل میلاو شي انشاءالله هغه وشو نور ملګرو راته هم ویلي منظور بھائی راته هم ویلي دي نور ملګرو هم ډېر ویلي دي چې دله چې به دی مونږ چې دې سایکل د خو خو ما ورته وویل چې ټیک ته سایکل یې راولېږئ نور ملګري نور خلک شته دي په دې چمګاوڼ کې شته دي په کلي کې شته دي په بار پورې چا سري انشاءالله دغه سایکل یې به هغوی له ورکړو او دفتي کې به نه انشاءالله ځای کېږي به نه ستاسو چې کومې پیسې هم ماله راغلي دي هغه ټولې چې دی ستاسو د وړاندې دي دا دي او ما دا نظر وکیل له ورکولې نظر وکیل دا پیسې چې دی دا قبولې کړه دا دغې خلکو رالېږلي دي او ملګرو ستاسو زه ډېره به شکریا ادا کوم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زما سره دومره ښېګړه دا د ده سره هم ښېګړه وه زما سره هم ښېګړه وه چېرې زما خبره چې دی تاسو ونه غورځوله تاسو ډېر په مخکې په وړاندې بوتلله دغې خلکو هم زما سره ډېره ښېګړه وکړه چې چا چې دی دا ویډیو ډېر په مخکې په وړاندې بوتلله ډېرو خلکو ته ورسېده نو هغوی زما سره رابطې وکړلې لاس او پښې مې سم کار نه کوي ډوډۍ په خپله نشم کولی او څونه چې بیماري ملګرو دې دا خبره کې چې زما بیماري ده او پې لاس مې هم رپېږي نو انشاءالله ما تاسو هم چې دا خلکو ماته ویلي دي چې دله مونږ پیسې درلیږو خو په حال چې دی مونږ د بیمارۍ راګیر کړي یو په ډېرو کې ناست یو دونه خپلې پیسې لګولي د الټن د کلي نه وي راغوښتي دي نو انشاءالله وي چې یو درې څلور میاشتې پس چې دی مونږ لږ ښه شو خپل ځای له راشو نو دغې ملګرو ویلي دي زه به تعالی ښه باقاعده چې دی دغه به کوو ملګرو ما له 1 روپۍ هم رالېږي ټولې دل رولېږي د ده نمبر به زه ورکړم او دغه ملامت تېر باندې تاسو ته ښکاري هم دغه نمبر دی د ده سره په خپله رابطه وکړئ چې څومره په 10 روپۍ ښېګڼه کېږي 100 روپۍ ښېګڼه کېږي دغه د ده سره وکړئ تاسو به ډېره شکریا ادا کړي دی به دوا به راته کوي زه به ته هم دوا کوم الله هم روغ له راکړي چېرته هم یا خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ والسلام د پښتون یو د حجرې سړی پکار